أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن تعلق دے دنیا سره، الرحیم تعلق دے بیر آخرت سره. حمدونه ول الله له ثابت دي. دنیا کې د الله دوست دی او د الله دشمن دی، د ټولو باندې الله انعامات کړی دي. هغه دنیا کې بس صرف دوست باندې د الله رحم او ما دشمن لبني دوست به الله جنت داخل کی. دویم د رحمان تعلق دا غي انعامات سره دي چې کوم د اسمانونو بر نه راځي. رحیم د امر لاندې اسمګه کی. د اسمان نشکم انعامات راغلي، خاص کر قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دا مل را لګري دي. لاندې د ازمای کې څومره انعامات دي تشکیل او دي برابرواله مل کړي دي. څومره اوچت ذات دي. حمد زک الله لدی. رحمان تعلق اهل علم ذکر کوي د دنیا سره، او رحیم معنا د قبر سره. قبر کې مشړی باندې مهرباني کوي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا د جهنم کندر او یا جنت او بخښه ده. کله انسان ورشي رحمان تعلق لري د قبر سره، او رحیم معنا میدان د حشر سره. ان تبلوي ګور به رحم وکړو بعض انسانانو باندې. واړه انعاماتم الله را لګري دي، او لوی انعاماتم الله را لګري دي. غټ او واړه دا ټول. رحمان اغازات لوري شي کې انسان داغه نه وغواړي ام ورګي، او رحیم کوی نه غواړي ام ورګي. ډیر شي نه موږ نه غواړو. خاص کر د انسان تنفس او د وبو د څخه نور خوشالته نه سوال کې رچا دیګم نه، لیکن الله موږ لره کی. رحمان هغه ذات لوري شي چې انسان باندې انعاماتو کې رحیم به رئیس سره الله ملګری به راکی. حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه مبارک فرمایي دي ټول انسانانو کې وکاته او مال صحابه انتخاب کړه. نیکان ملګری د الله فضل لشي انسان باندې وشي. رحمان اغازات لوري شي چې کله انسان دا غن سوالو کې خوشاليږي، او رحیم چې کله ګوره د الله نه سوالونه کې خپکیږي به. ابن کثیر دا فرق هم ذکر کړي. د مخلوق دربار لشي یو یا دوه کرت ور لباس دریم ظلمانه ارس بندي ارچ الله دی داغه دربار لشي انسان ناراضي نو اخه بکیږي، او څومره چې انسان بار بار راځي باندې خوشاليږي. شیخ الاسلام ابن قیم هغه ویلي دي چې کوم شی د الله دربار کې دی هغه مکوا، کوم شی چې داغه دربار کې نه دی هغه وکا. څه مطلب؟ د الله دربار کې تکبر ډیر انتهایی پریمانه دی چې انسان تکبر کوي نو الله په سخه پکېږي. لیکن د الله تعالی دربار کې عجز نشته، نو انسان چې څومره عاجزي کوي پرې باندې الله خوشاليږي. بیا عاجزي د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کا ګوره څنګه عاجزي هغه کړی دا. دی مقام کې به الرحمن الرحیم د ورس درب نو ویلي هیڅ نمونه د الله دی. تربیت کو کوي لیکن مهربان هم دی. سید قطب لیکي فی ظلال القرآن دی کې اشاره د دې لکه څنګه چې مهربان پلار په خپل بچو باندې شفقت کوي، الله وې د قشم بر بندگانو څخه پکېږم دی باندې رحم کو. دویم د دې وجنه رحمان او رحیم در ابن ورس ویلي الله وجه تاسو سره ما څومره احسانات کړي س دنیوي ګورت ته مدر نه لرم شرماله وسرا کوي. دغه الله موږ له ضرورت نه لري. نو بری مقام کې مناسب دا و چې الرحیم مقدم کړي په الرحمن زکه ترقی دادنا نه علا لکی. اول سړی وړو کې به نور سزوان شي به سپینګری
لیکن خبره بالعکس کړه ویل الرحمن الرحیم. مفسرین وایي دي کې دوه وجې دي. یو وجه دا چې بده کې جواب د سوال دی چې خلکو ویل چې د الله د رحم باندې شي او کنه وخت د پاره وي. الرحیم کې الله جواب وکړي چې بالکل زما د رحم ډیر همیشه له پراخه دی. ای دنیا لمداسي التم ملارش. دویم اصلي او عارضی دا ټول رحمتونه د الله رخوانه دي. ټول نسبت به انسان الله لکه شکر ادا مال الله را کړه. دا شکر مفسرین ذکر کوي چې یو شرط هم دی د نعمت نسبت الله له. زين لبلا سوال راځي بسم الله کې ویلو چې الرحمن الرحیم او دې صورت کې ویلو چې الرحمن الرحیم دا ولي یو وجه علماء دا ذکر کړي دلیل به چې بسم الله د سوره فاتحه نه جدا ده. کا په دې کې داخل ونه به یو رحمان او رحیم پکارو چې ډبل راوړ معنا هغه جدا او دا جدا. دویم دې مقام کې دعوی جدا دي. هغه څنګه کومک د الله نه غواړي انسانانو وجدا چې الله عام او خاص مهربان دی. حمدن الله لدی انسانانو وجدا چې الله عام او خاص مهربان دی. خبري جدا دي. یو مسله د استعانت ده او بل مسله د تحمید ده. دواړه مابین کې به فرق دی. اب ځان له مسله یو دا ځان له مسله بل وجه علماء ذکر کړي چې کله لفظ الله ویلي نو باس انسان باندې ير رااله الله د مینې د وجه نه به ویلي الرحمن الرحیم او بندا مان یریګه ما سره مینه وکړي خراشه. حدیث کې راځي انسان چې الله له دی ویل ویش باندې ځبانه نږدې شون الله دا نیم لاس. کله چې انسان د نیم لاس باندې ځبانه نږدې شون الله له پورا لاس. انسان چې پورا لاس باندې ځبانه نږدې شون الله له دواړو. کله چې انسان د الله په طرف روان شي الله راضي هر والا په منډه کم د الله صفت دې څنګه چې هغه د شان مناسب. تعویل تحریف مکه او چې دا خو بی عزتی د الله را منډه څنګه وي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي موږ به منو. نور دې کې تشبیه د الله د انسان سره مکه او چې انسان منډه وي د قشام الله منډه وي نه دا خو د الله بی عزتی دی. دې کې د الله به قدرې دی. بل وجه علماء دا ذکر کړي الرحمن الرحیم راوړو معنا اے انسانانو د الله رحمت د الله په غضب باندې ګور مخ کړي. کله چې دا ټول شین الله پیدا کړ به لیکل وکړه سبقت رحمت علی غضبی. الله ازما رحمت زما پر غضب باندې وړاندې. زین له بیره سوال راځي الله عام او خاص مهربان دی لیکن کم کارونه موږ وکړو چې الله موږ باندې مهربان شي. دا اوس پیژندل پکار دي. هر انسان دې ضرورت لري عالم او کاغه امي. دا خو معلومه کړه چې الله ورکړي والا دی. الله مهربان دی خاص او عام په څه باندې. قران او سنت چې انسان کله مطالعه کوي تقریبا وش په تکارونه دي خو لیکن بعضی ته ترغیبا وي تشویقا. جسمه شوق هغه له ګرځي کی. یو دا چې انسان خپل عمل خالص د الله لپاره وکړي. دې ته ویل شي احسان یلی اللهیت. مخلوق تمه به کمال را چر پلانې سه بسما بارکی وي دا ډېر ناشنا عالم دی ډېر ناشنا سخی دی ناشنا مجاهد دی داعی دی. نه هر عمل د الله لپاره. دویم شکل انسان کې تقوا راشي د الله نه یره. دریم شکل انسان منځ کوي. څلورم اهل علم فرمایي چې انسان زکات ور کوي زکات. پنځم کم الفاظ چې انسان استعمالي زړه کې هم د سیدله وفاداری د سینې چې بخله یو څو زړه کې به بلی. شپږم د الله او د الله د رسول په اطاعت. وم شکل انسان جهاد فی سبیل الله کوي. اتم د الله په لار کې شهادت.
نه هم د الله په مخلوقات باندې رحم. لسم چې کله انسان د الله نه دعا غواړي الله ما باندې رحم وکا، نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوله. یو لسم چې کله انسان د الله دربار کې الله لجاړي، حدیث کې راځي کنه د انسان په الله خپل سور اعلان کینی. دا متشابهات دي. کله چې واځي ځکه ناس او د الله د عظمت مسله راوړاندې کوي سره سترونه دی وخت روان شي. انسان چې الله له سجدي کړي هغه سجده منزله یا د سجده سهوی دا یا د تلاوت دا یا د شکر دا یا د مصیبت، خاص کر نمازګر منځنه مخ کې 3 رکعات نوافل د دې اهتمام. د مریض پختنه د اسلام په نخو شاعر باندې ایمان راوړل، الله باندې ایمان لرل، نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرل. کله چې انسان د روزې د میش اهتمام وکي قران لکینی، رسول الله فرمایي قران کې الله فرمایي رحم بدرمانی کیږي. د مسلمانانو مابین کې جوړ جاړي قرانه بنه کوي. ډېر انسانان د مسلمانانو مابین کې اختلاف او درز اچي. درس حدیث کې راځي چې انسان به الله جهنم لبوزي. به جوړ جاړي اتفاق په سمان راځي قران او د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو. قران او سنت لګینا په خپل اتحاد راشي. صبر بسړې کې بری مصیبتونو تقریبا وشبه د کارونه الله او رسول خو دري، لیکن دا بازي مو ویل ترغیبا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و اختیارمند ورځ د جزاء دی. مالک سمانا المتصرف فی الاشیاء کیف یشاء. کله چې الله کوم شی وغواړي هغه کې چې څنګه تصرف کوي وزیر ویلې شي مالک. څو داغه نه پوښتنه نشي کولای چې دا کار دی ولې کړو دا لري څنګه کړی دی. دویم قول علماء دا ذکر کړی دی هغه ذات لویل شي چې انسان د عدم نه وجود لراولي. موږ نو لیکن الله پیدا کړو، سل کاله مخکې نو کنه، سل کاله وروسته نو. ربتم د آیات مخکې سره دی یو د الحمدلله سره، دویم د رب سره، او دریم د رحمان و رحیم سره. الحمدلله سره ربط اعتبار د دلیل دی. څنګه دلیل دی؟ اے انسانانو ټول صفاتونه د کمال الله لدی، ولی ذکر قیامت د ورځې اختیار دا غ سره دی. څومره لوی ذات دی دا د قیامت د ورځې اختیار. دویم رب لفظ کې اشاره وکړه دی چې الله انعامات پیدا کړی. نو زین له سوال راغی چې دی کې بسړې د ځان تحلیل او تحریم کولی شي نه. مالک به الله منی. کوم شی چې الله او رسول حرام کړی دی هغه به حرام غني، کوم شی حلال کړی دی هغه به حلال غني. ځان نه بنو چې د پلاني شی ویلي دا حلال او دا حرام، هغه څه په کې څه کار لري. تحلیل او تحریم خدای الله کار دی. الله چې سوې نبی چې سوې وصحابه مني. بل الرحمن الرحیم دی کې دی الفاظو کې انسان سره ډېر ترغیب او شوق پیدا شو. ګوره وس الله یې راور کوي شو، ګوره یاد بساته دي لوی الله مخالفت شرط نه ونیش، دا خفغان منظران شي. زین لبرا سوال راځي الله د قیامت د ورځې مالک دی، خود دی دنیا مالک دی. نو به تخصیص څه پیدا؟ مالک یوم الدین. جوابدار سخل کو ویلي چې دنیا کې زمونږه مجازي حکومتونه شته لکه يهود نصارا او باز نور، التبم کې دي چې زمونږه حکومت او طاقت نه، التب صرف او صرف دیو الله طاقتي دیو الله حکومت. هیڅ به داګه پوړانه سفارش نشي کولای په زور باندې شهیل ویل شرط